راته یې لیکلي وو مسکانه هغه ټولې اوښکې چې د تیر کال توی کړي رب جل جلاله دې درته په نوي کال کې د هیلو د غوړېدو سبب وګرځوي. راته همداسې خندانه اوسې. نوی کال دې مبارک شه. د زړه سټیکر مې ورولېږه ومې لیکل د مهاجرت دا کال د بختور اوسه. خو که رښتیا ووایم د هیلو ټول قلپونه مې مخته پراته دي. خو داسې ښکاري چې زما په لاس کې ټولې کیلیانې غلطې دي. او یا خو زر یې ولیکل ته پوهېږي زه چې له ژوند ستړی شم ته مې مخته ودرېږي. ستا د ماشومتوب کیسې را یادې کړم. ته سختیو سره د مبارزې کولو ډېر ښه فرمولونه لرې. ومې لیکل ستونزه همدا ده هغه یو چې تر ټولو ډېر بې حوصلې وي باید ډېر انتظار وکړي، باید ډېر غم وویني او باید د ډېرو لپاره الهام بخشه واوسي. وی لیکل پوهېږي د نوي کال پر شپه مې ستا یو کمنټ ولوست. لیکلی دي وو د تیر کال ښه خاطره مې دا وه چې پکې ژوندی پاتې شو. ومې لیکل دومره سره پاتې شو خو ته لا پوهه نه شوې چې زما او د لیکنو ترمنځ مې څومره توپیر دی. موږ کې ستونزه دا ده چې مرګ یوازې سترګې پټول ګڼو. دا هیروو کله چې د شپې د ویده کېدا لپاره بهانه نه وي او سهار د پاڅېدو لپاره دلیل همدا د انسان مرګ دی. وی لیکل لیکواله ما ته بیا مرګ همدا دی چې کلمات یې د مینې سپرغۍ شیندي. وایي مزه خو عمل کې مو بیا پر تګ چوپه خوله وي او موږ بیا د تلنې او پاتې کېدنې په منځ کې شدید عذاب و انتظار تیرو. نور هیڅ خو تا و ژوند را زده کړل چې په ماتو پښو خپل منزل ته ورسه. خو لاس دې هیڅکله د چا پروګه مه ږده. هغه اپلاین شوه. ورته مې ولیکل ځینو ته باید په چغو چغو وویل شي چې پلیز زه د دښمن نه یم ما سره مه جنګېږه. زه دا نه یم چې ښکاره ما کې ډېر موجونه پټ دي سلسلې د لیونتوب دي. حیرانېږمه ملګریه زه د زړه درته لګیا یم خو د ذهن ګډوډي ده. څوک چې تللي را یاد دي څوک چې شته دي دا مې هیر دي. د یو تللي د پښو پلونه لا تر اوسه زما په زړه شته. د بیلتون ساز یې غږیږي او د غم مور یې لنګیږي. ای ماښامه زوروره څه د مستو خلکو زور دی. اوبه کړی اوبه کړی ته قسم دی زورورې چې په یو ځای یو وخت ژاړې.